سلامونه دوستانو، افغان ولس کلنې لوبډلې پیل په ماتو سره وکړ. افغان ولس کلنې لوبډلې په نړیوال جام کې په لومړۍ لوبه کې د پاکستان پر وړاندې یوه ستره ماته وخوړل. افغان لوبډلې د تل په څیر یو ځل بیا ناکامه لوبه ترسره کړل. هغه لوبغاړي چې مسلسل چانس ورکړل سوی دی هیڅ ښه لوبه یې نه کړه ترسره. یوازې نعمان شاه چې ویکټ کیپر بیټسمین دی تر نورو ډېرې 26 منډې جوړې کړې، نوره ټوله لوبډله ناکامه سوه. د پاکستان لوبډلې افغان لوبډلې ته 215 منډې هدف وټاکئ، خو افغان لوبډله بیا یوازې په 103 منډې باندې وسوځېدل. په 102 منډو باندې ستره ماته وخوړل. وپیولا ترخیل چې مسلسل چانس ورکړل سوی دی، په الف لوبډله کې لوبول سوی دی، په 19 کلنه لوبډله کې لوبول سوی دی، هیڅ یې نه دي کړي. په ایشین گیمز کې واخیستل سو، د عمان پر وړاندې په سیریز کې واخیستل سو، داسې په نورو سیریزونو کې چانس ورکړل سو. دا دی په 19 کلنه لوبډله کې مسلسل ولوبول سو، په اسیا جام کې په 3 اړخیزه سیریز کې، دا دی په نړیوال جام کې بیا هم ناکام روان دی. داسې نور ډېر لوبغاړي د رحیم الله زرمتی دی، نعمان شاه هم یوازې یوه 50 په تمریناتي لوبو کې ترسره کړې ده. داسې نور ډېر لوبغاړي دي، یعنې لوبډلې هیڅ ښه پرفارمنس نه دی کړی. افغان لوبډله په اسیا جام کې هم ناکامه وه، په اسیا جام کې هم هیڅ نه وکړل، یوازې د نیپال څخه یې لوبه وګټل، پر پاکستان باندې یې لوبه وبایلل. د اسیا جام څخه وروسته یې 3 اړخیزه سیریز ترسره کړ، د هند او افریقا پر وړاندې، په هغه کې هم یوازې یوه لوبه د افریقا څخه وګټل، نورې ټولې ناکامه لوبې ترسره کړې. حال دا چې افغان لوبډلې دغسې لوبې هم ترسره کړې چې 88 منډې هدف یې لوبډلو ته ټاکلی و. د هغه څخه وروسته د نړیوال جام تمریناتي لوبې شروع شوې چې افغان لوبډلې 2 تمریناتي لوبې ترسره کړې، یوه یې وګټل، بله یې د باران له امله مساوي پای ته ورسېدل. دا د نن د نړیوال جام رسمي لوبو کې هم ډېره ناکامه لوبه ترسره کړل. اخر تر کومه پورې به دغه لوبډله دغسې لوبې ترسره کوي. هیڅ ښه پرفارمنس هیڅ لوبغاړی نه دی ترسره کړی. بالینګ یو څه ګزاره کول، د بالینګ ترڅنګ فیلډینګ هم ډېر ناکامه و. څلوريزې ډېرې اسانه ترې تلې، مس فیلډینګ ترې کېدی. مس فیلډینګ ستونزه په ملي لوبډله کې هم شته، په الف لوبډله کې هم شته، او په 19 کلنه لوبډله کې هم شته. نن یو ځل بیا د پاکستان پر وړاندې شرموونکې ماتې وخوړل. د پاکستان څخه یې په 102 منډو باندې ستره ماته وخوړل. په بالینګ کې افغانستان لپاره خلیل احمد 4 ویکټې ترلاسه کړې، بشیر افغان 2 ویکټې ترلاسه کړې، نصیر خان او علا محمد غضنفر یوه ویکټه ترلاسه کړل. خو د پاکستان لوبډلې ډېره زبردسته په زړه پورې توپخانه ترسره کړه. یوه لوبغاړی 50 ووهله، بل لوبغاړی هم 50 ته نږدې و، بل 40 ووهله. اوپنر بیټسمین یې تر اخري اوره پورې ولاړو، په اخري اور کې خپله ویکټې له لاسه ورکړل. خو افغان لوبډلې نن یو ځل بیا ناکامه توپخانه ترسره کړه. هغه نومان چې ډېر غټ یادېږي، د محمد نبي ساخیل زوی دی، نعمان شاه دی، سهیل زرمتی دی، رحیم الله زرمتی دی، او وپیولا ترخیل دی، هیڅ ښه نه دي ځلېدلي. وپیولا ترخیل ته په ټولنیزو رسنیو کې ډېر زیات کمپاین کیږي، خو په میدان باندې هیڅ نه دي کړي. داسې نور ډېر لوبغاړي دي چې هیڅ یې نه دي کړي. په نړیوال جام کې افغانستان 2 نورې لوبې هم لري چې یوه یې د نیوزیلینډ او بله یې د نیپال سره ده. نو که همدغسې روان وي، نو فکر نه کوم چې د نیپال څخه دې هم لوبه وګټي. په اسیا جام کې هم افغانستان یوازې د نیپال څخه لوبه وګټل، پر پاکستان او پر هند باندې وبایلل. دا دی اوس دلته په نړیوال جام کې هم ناکامه روانه ده. په 3 اړخیزه سیریز کې هم روانه وه، یوازې په تمریناتي لوبو کې ښه لوبې ترسره کړي دي. تقریبا یوه میاشت مخکې افغان لوبډله افریقا ته رسېدلې ده، تر اوسه پورې د افغان لوبډلې دغسې حال دی. اوس به خلک وایي چې د پاکستان کرکټ ډېر قوي دی، خو زموږ کرکټ هم اوس تر هیڅ چا کم نه دی. افغان لوبډله مو هره لوبډله ماتوي. 19 کلنه لوبډله هم روزل سوې لوبډله ده. په دوبۍ کې اسیا جام ترسره کوي، یوه میاشت مخکې افریقا ته تللې ده، نو ډېر ښه چمتووالی به یې نیولی وي. خو دوی هیڅ ښه لوبه نه کړې ترسره، نه یې ښه بیټینګ ترسره کړ، نه یې ښه فیلډینګ ترسره کړ. په بالینګ کې هم د دوی څخه زیاتې منډې وسوې. نو کله چې د افغان لوبډلې د بیټینګ وار راغلی، نو وپیولا ترخیل په 0 آوټ، جمشید زدران په 1 منډه آوټ، داسې نور په پسې سوه. یعنې په ټولې لوبډلې افغانستان یوازې 103 منډې جوړې کړې، په 102 منډو باندې ستره ماته وخوړل. 2 لوبې نورې هم لري، په دې هیله چې په راتلونکو لوبو کې ښه لوبې ترسره کړي، او که دغسې روان وي، نه یې په بیټینګ باندې کار کړی وي، نه یې په فیلډینګ باندې کار کړی وي، نو لرې نه ده چې د نیپال لوبډلې څخه به هم ماته خورو. د افغان لوبډلې سره روزونکي د افغانستان مشهوره لوبغاړي نوروز منګل او داسې نور دي. نړیوال روزونکي د دوی سره نشته. حال دا چې هغه لوبغاړي په خپله هم سلیزې نه لري، نه هم د روزنې دونه تجربه لري، د لوبډلې سره مسلسل ځي او راځي.